ماتې تورې شپې شولې هېواد د اذان ووایه هله پر قبله ولاړ شم شاد د اذان ووایه. ساده سازی در امور اداری یک اصل پذیرفته شده و حقیقت انکار ناپذیر در دنیای امروزی می باشد. تا زمانی که خدمات و امور اداری سهل و سریع نباشد به هیچ وجه نمیتوان فاصله ها بین حکومت ها و مردم را کاهش داد. چې د کارونو د ساده سازی او اسانولو په رابطه باندې څه قدمونه اخیستل شوي دي او د څه نورو قدمونو اخیستلو اراده ده. یقینا دا ښه اقدامات دي هم د نظام دپاره هم د ملت و رعیت دپاره د خوشحالۍ خبره ده او دغه رنګې دا یو ښه زیری او پیغام لري د خلکو او د رعیت دپاره. په اداري پروسو کې شته پروسې پیچلي اوږدې او د یو شمېر زایدو او اضافه قدمونو درلودونکي دي چې اړتیا ده دا پروسې توحید ساده رالنډې او اضافي قدمونه یې له منځه لاړ شي. نامدار صلی الله علیه و سلم مبارک فرمایي چې د خلکو سره اساني کوئ سختي مه کوئ. د اسانۍ او د سختۍ مسله دا ده چې لکه د خپله زندګي د معاشره د خپله زندګي هم مخته داسې ساده کول او د خلکو سره په هر ځای کې د مشکلاتو اوریدل د مشکلاتو حل کول. انشاءالله وزارت زراعت په خپل تعهدات باندې به ولاړ وي. د افغانستان اسلامي امارت ژمن دی چې د خپل ښې حکومتولۍ په اډانه یا چوکاټ کې داسې تګلارې او پالیسۍ رامنځته کړي چې په طرز کې یې د عام ولس اداري ستونزې پر وخت سنبال شي. د بیوکراسي کاغذ پراني والا ولیکه د سات وکه ولیکه د سات وکه پرنټ که دا وکه د ټولو جنجالونه انشاءالله خلاصولو شفافیت رامنځته سو هیوادوالو او د خلکو ترمنځ مو هغه فاصلې راکمې سولې. دا سپین امارت درته تبریک خوږه وطناشه ډکه له غاټولو دې د تورو غرو لمناشه هر زلمی ارمان دې سر له لورې د څښتناشه.